السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړو چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې په تیر درس کې مو د ملکی صفتونو په باره کې خبرې وکړل، نو په دې درس کې هم د هماغو صفتونو په باره کې خبرې کوو، یعنی په هماغو صفتونو کې مثالونه تشریح کوو او جملې جوړو. دا هم د تیر درس پاتې برخه ده. دلته یوازې یو څو جملې تاسو لپاره تشریح کوم چې د هماغه درس په مربوط دي. که چیرې هغه درس مو نه وي لیدلی، نو تاسو کولی شئ چې لاړ شئ زموږ چینل ته، هلته وګورئ، او یا هم د دې ویډیو په ډسکرپشن کې لینک ورکوو، هلته وګورئ. آی بټن کې هم کولی شئ چې وګورئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. Je cherche mon chapeau. Je cherche mon chapeau. Je cherche mon chapeau. زه خپله خولۍ لټوم. مو معنا زما، یعنی زه زما خولۍ لټوم، یعنی زه خپله خولۍ لټوم. شاپو معنا خولۍ، مو زما. شخص یعنی د شخصي له فعل څخه ایستل شوی دی، لټولو ته وایي. جو معنا زه، ضمیر دی. Elle cherche son chapeau. Elle cherche son chapeau. Elle cherche son chapeau. هغه ښځه خپله خولۍ لټوي. Elle معنا هغه ښځه، cherche لټوي، son د هغې، chapeau خولۍ، یعنی هغه ښځه خپله خولۍ لټوي. Je cherche mes clés. Je cherche mes clés. Je cherche mes clés. Je cherche mes clés. زه خپله کیلي یا زه خپله کیلیګان لټوم. می په دغه وخت کې ذکر راځي جمع حالت لپاره، ځکه چې کلی یو نه دی، زیات دی، ځکه چې جمع دی. دې له خاطره ورسره می راغی، او په پورتنۍ جمله کې چې شاپو سره مو راغی، ځکه چې شاپو یو خولۍ و، جمع نه و، دې له خاطره ورسره مو راغی، یعنی یو و. او دلته چې و زیات و، دې له خاطره می راغی. مو می دواړه زما معنا ورکوي، خو لیکن مو یو شی لپاره استعمالیږي، می جمع لپاره استعمالیږي. Tu cherches ta carte. Tu cherches ta carte. Tu cherches ta carte. تو خپل کارت لټوي. کارت په دغه وخت کې فیمینین دی، تا ورته استعمالیږي. تا معنا ستا. تو cherches ta carte. تو ستا کارت لټوي، یعنی تو خپل کارت لټوي. چو معنا تو cherches لټوي، تا کارت خپل کارت یا ستا کارت. صحیح شو. Elle cherche son passeport. Elle cherche son passeport. Elle cherche son passeport. Elle cherche son passeport. هغه ښځه خپل پاسپورت لټوي. هغه ښځه خپل پاسپورت لټوي. صحیح شو. son passeport په دغه وخت کې مسکونه دی، ورته son راځي. صحیح شو. son معنا د هغې. Elle cherche son passeport. هغه ښځه خپل پاسپورت لټوي. Vos enfants sont dans notre jardin. Ils jouent avec notre fils. Vos enfants sont dans notre jardin. Ils jouent avec notre fils. Vos enfants sont dans notre jardin. Ils jouent avec notre fils. Vos معنا ستاسو، جمع لپاره. enfant دلته اس لري، جمع دی، یعنی ډیر ماشومان دي. ستاسو ماشومان. vos enfants ستاسو ماشومان. sont dans notre jardin زمونږ په باغ کې دي. sont دی dans notre jardin زمونږ په باغ کې. notre معنا زمونږ. jardin مسکونان دی، یو دی، په دغه وخت کې notre ورته استعمالو. notre jardin زمونږ په باغ کې. il joue معنا هغوی لوبه کوي. avec notre fils زمونږ زوی سره. notre زمونږ. fils یو هلک دی. notre fils. که چیرې په دغه وخت کې بیا هم جمع وي، nos fils. صحیح شو.
Ce n'est pas ton livre. Ce n'est pas ton livre. C'est mon livre. Ce n'est pas ton livre. C'est mon livre. Ce n'est pas ton livre. C'est mon livre. دا ستا کتاب نه دی. Ce n'est pas ton livre. دا ستا کتاب نه دی. C'est mon livre. دا زما کتاب دی. Vos cousins sont devenus nos amis. Vos cousins sont devenus nos amis. Vos cousins sont devenus nos amis. Vos cousins استاسو تر زامن sont devenus معنا شوي دي nos amis زمونږ انډیوالان یا ملګري. یعنی استاسو تر زامن زمونږ انډیوالان یا ملګري شوي دي. وو استاسو صحیح شو. نو زمونږ وګوره په دغه وخت کې نو زمي زمونږ ملګري جمع دی. یو ملګری نه دی. که چیرې یو تر زوی وی votre cousin جمع دی زیات دی. وو cousin نو زمي یعنی که چیرې یو ملګری وی notre ami صحیح شو. که چیرې جمع دی نو په دغه وخت کې وایي نو زمي زمونږ یعنی نو زمي زمونږ ملګري په دغه وخت کې جمع دی. لومړی تاسو لاړ شئ لومړنی ویډیو وګورئ چې هلته ملکي صفتونو باندې پوه شئ چې دا ملکي صفتونه کوم دي او څه معنا لري. هغې نه وروسته دا مثالونه وګورئ او صحیح پوهیږئ.